چې یو سړي باندې سحر راوخیږي او دی د جنابت په حالت نو د ده د روژه صحیح ده او که نه ده. یو کس دی وده شی و صحیح شو جنابت یا خو د دې د لاسه دی چې د نزدېکت د لاسه بیبي سره یا په ده باندې غسل لازم شوی دی چې راپاڅېدو چې وکتو سهار اذان شوی نو روژه به دی څه کوي څه به نه کوي. نو دې حدیث نه دا مسله راووته چې روژه یې صحیح ده. یو سړی دی د جنابت په حالت کې دی لږ ټیم پاتې دی پېشمنۍ پکې کول غواړي. اوس که دی غسل کوي نو د پېشمني وخت ځي او که پېشمنۍ کوي غسل ناوخته کېږي او ته سحر راخېږي نو پېشمنۍ دې وکړي او روژه یې صحیح ده غسل دې د دې حدیث نه دا مسله راووته. یو مسله د حدیث نه دا راووته چې د دین په مسلو کې او د دین په زده کولو کې حیا نشته او نه به دلته دا خبرې څوک کوي چې دا مسلې دا بهرحال بس پکې وي بهرحال بیا هم دا دی چې موږ پښتانه یو داسې دې ته به چې کله ته د دین مسلې شروع کړي دې ته به پښتو غیرت رایاد شي. هېڅ پښتو غیرت په ده کې نه وي خو دې ټایم کې هسې د دین سره نه لګي یعنې د ده پښتو غیرت به زه تا ته وښیم چې ته په کور کې ډیش لګېدلی دی فلمونه سندرې اورېدی کېږي بې حیایي کېږي پردی که خپل دی کور ته دننه راځي زنانه دې پرده نه کوي نورې ډېرې مسلې چې هغه ته غاړې ته ایښودي هلته نه غیرت شي نه پوه شي چې کله ته د دین یو مسله بیان یاره دا مسلې بعض وایي دا نازکې مسلې دي څه شي نازکې څه شي دي کې څه دي دا حالات په هر انسان راځي. اوس ګوره د رسول صرف بیبیانو موږ ته دا مسله بیان او دا هغوی موږ ته بیانولی شو ولې ځکه دا د کور مسله خو دا دین دی او ته پټولی نه شي دا مسله ما ته هم راتلی شي تا ته هم راتلی شي هغه ته هغوی ته ټولو ته دا مسله راتلی شي. نو څه به کوو د روژې سره تعلق ساتي نو روژه دې څه ده روژه دې صحیح ده. دغه شان د زنانه مسله هم ده لکه یو زنانه ده هغه د سحر د منځه نه د سحر د راختو نه مخکې د هغې ماهواري ښه شو غسل یې لا نه دی کړی او سحر شو نو خیر د غسل دې وروسته وکړي او روژې صحیح ده. بله مسله ورسره دا یاده کړئ یو سړی دی اوده دی د ورځې او په ده باندې غسل لازم شو خوب په دوران کې په ده باندې احتلام وشو او په ده غسل څه شو لازم شو نو روژې څه ده روژې صحیح ده. چې راپاڅېدو صرف په څه وکړي غسل به بیا په دې غسل کې چې بعض دا خبرې بیانوي دا کمزوري چې غسل به وکړي او غړغړه به څه ته پرېږدي روژه ماتې ته. نو دا غړغړه اول خبره خو دا ده چې د جنابت غسل چې سړی کوي نو دې کې خولې ته اوبه اچول خولې ته به ته اوبه واچوې اوبه به وچورلی بیا به یې غړغړه خو پکې نشته چې ته به اوبه خولې ته مرۍ ته به دې اوبه راسي دا خو یو ځای کې نه دي اول خو دا مسله ده. بیا دا فرق پکې تا څنګه وکړو غړغړه دې ثابته کړه نو بیا دا څنګه وایي چې غسل وکړه او غړغړه پرېږده کوم ځای ته روژه ماتې ته دا کوم ځای کې راغلي. که صحیح غسل به وکړي څنګه چې عام موږ غسل کوو بغیر د غړغړۍ نه غسل کې خولې ته اوبه اچول دي دننه چورلول دي او توی که او پوزې ته اوبه اچول دي رای کږه او سوڼې که بس نه غړغړش دي او نه پوزه ترخول لازم دي. بس پکې دا وی لازم چې د سترګو نه د اوښکې روان شي نه چا لازم کړي دي لازم دا دي چې پوزې ته اوبه واچې رای کږې بې سوڼې خو چې پوزه به ترخې او د سترګو نه به اوښکې روانې ما ته دې مسلې پرشتي چې د کوم ځای نه بیان کړي.